المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله مولانا العظيم. زما ډیرو عزتمندو قدرمنو ورونو، مونږ او تاسو د خپل درس په سلسله کې په تیر درس کې د اسلام د سیاسي نظام یو شمېر ځانګړتیاوې یادې کړې وې او دا م ویلي و چې په اسلام کې سیاسي نظام دا د دې کبله چې اسلام اساساً د انسان د ټولو مشکلاتو د ټولو ستونزو د حل برنامه ده، نو په دې اساس د خپلو نورو زیات شمېر نظامونو او سیستمونو ترڅنګ یو سیاسي نظام هم لري، خو دا نظام له نورو نظامونو نه کاملا جلا او زیات توپیر لري. په دې اساس مونږه د اسلام د سیاسي نظام د ځانګړتیاو لړۍ شروع کړې وه. مخکې درس کې مونږه په لومړۍ ځانګړتیا باندې لنډه رڼا واچوله چې د دې نظام لومړۍ ځانګړتیا نظریاتي او د عقیدې په اساس ولاړ سیاسي نظام دی، په داسې توګه چې د خپلو قوانینو د خپلو تشریعاتو مصدر هغه اسلام ګڼي او د خپلو تشریعاتو د قوانینو د تطبیق لپاره په توګه د رقابت په توګه هم یو شمېر اسلامي تشریعات او احکام لري، او بل اړخ ته په دغه نظام کې د حقوقو او د واجباتو کلي ټاکنه هم همدغه عقیدې او همدغه نظریې کړې ده. دلته که حقوق یادېږي هم همدغه عقیدې او نظریې بیان کړي دي چې دا حق دی، که واجبات بیانېږي هم همدغه عقیدې او نظریې ویلي چې دغه واجبات دي د یوې ټولنې. په دې نظام کې د حاکم او د رعیت ترمنځ متبادلې لارې چارې په کلي توګه په نظریاتي اساساتو او بنسټونو باندې جوړ دي. البته دا خبره موږ په تیر درس کې کړې وه چې د اسلام طبیعت دا ده چې په سیاسي مسایلو کې په سیاسي ابعادو کې تر ډېره بریده قواعد کلیات اصول بیانوي او دغه تفصیلات او تطبیقي لارې چارې هغه بیا خپل انسانانو ته پرېږدي چې د خپلو ظروفو شرایطو او د احوالو په تغییر او بدلون سره هغه د خپل ځان دپاره مناسب قوانین وضع کړي او کېږدي. دې باندې موږ تیر درس کې څه رڼا اچولې وه او دا هم څه ناڅه موږ اشاره کړې وه چې نن به انشاءالله تکمیل کړو چې کله موږ وایو چې اسلام سیاسي نظام دا نظریاتي نظام دی، عقیدوي نظام دی، په دې اساس په موجوده سیاسي معاجمو کې او سیاسي اصطلاحاتو کې یا حتی په سیاسي جغرافیه کې درې ډوله نور نظامونه داسې دي چې هغه د اسلام د سیاسي نظریاتي نظام سره کاملا توپیر لري، او کله چې موږ دا وایو چې اسلام نظام دا نظریاتي نظام دی نو هغه درې واړه ډولونه نظامونه رد کوي. لومړی ډول چې تیر درس کې ملک څه خبره پې کړې وه هغه د سیکولرزم یا د علمانیت خبره وه چې کله موږ وایو چې اسلام نظریاتي او په عقیده ولاړ سیاسي نظام لري نو طبعا هغه د سیکولرزم سره د علمانیت سره هغه هیڅ اړخ او ډډه نشي لګولی، دغه نه کاملا جلا او جدا ده. سیکولرزم په سیاسي اصطلاح کې له دې سره چې غربیانو د اسلامي ټولنو او د اسلامي د مسلمانو ولسونو د غولونې دپاره د هغوی د دوکه کولو دپاره د سیکولرزم تعریفونه په بیلابیلو بڼو باندې کوي. کله کله سیکولرزم هغه د علم پر اساس یو ولاړ نظام معرفي کوي،
چې ګویا دا د علم په اساس یو ولاړ نظام دی او دا انساني ضرورت دی او انساني پرمختګ او د انسان ټول مسایل هغه په همدې بنیاد باندې ولاړ دي او کله ناکله بیا تعریف په عالمانیت سره کوي په عربي کې چې عالمانیت ورته وایي چې هغه دنیوي جوړښت یا دنیوي اهتمام یا دنیوي د دنیا نظام د دنیا د جوړولو نظام په دې توګه معرفي کوي په دواړو تعریفونو باندې د اسلام سره اړخ نه لګوي البته که چیرې دوی تعریف د علمانیت یا د سیکولرزم په علمي جوړښتونو باندې او په علمي اساساتو باندې ولاړ نظام وکي اسلام د دې سره په ټوله کې څه اشکال نه لري ځکه چې د اسلام سیاسي نظام بلکې د ټولو نظامونو اساس د اقرأ باسم ربک الذي خلق د دې کلمې نه شروع شوی دی هغه د علم په اساس باندې ولاړ دی او اسلام هغه نظام ته که هغه اجتماعي وي که سیاسي وي که اقتصادي وي او که هر اړخ پورې تړلی وي هغه چې په علم باندې بنا نه وي او په علم باندې ولاړ نه وي هغې ته هېڅ قسم ارزښت نه ورکوي اسلام ته هغه نظام او هغه سیستم مقبول دی چې دغه ټول اساسات په علم باندې ولاړي اسلام د علم سره دشمن نه دی خو بنیادی توپیر بیا د سیکولرزم سره په دې معنا دا لري چې دی چې کله وایي چې سیکولرزم په علم باندې ولاړ نظام دی د دوی مفهوم دا نه ده چې علم د انسان د ژوند په ټولو اړخونو کې دی د ابزار یا د وسیلې په توګه د هغې نه استفاده وشي دا هدف نه دی د دوی هدف دا دی چې نظام دا په علم ولاړ دی خو د علم او د معرفت سرچینه د دوی په نسبت باندې بیرته انسان دی دوی د علم او د معرفت مصدر او سرچینه انسان ګڼي یا په بل تعبیر باندې هیومنزم یا اصالت د انسان دا د غرب هغه بنیادی فلسفه ده چې دا ټول اکثره نظامونه په همدې هیومنزم یا په اصالت د انسان باندې ولاړ دي په دې شکل چې انسان مفهوم دا دی چې په کائناتو کې محور انسان دی ښه او بد ټول به انسان تشخیصوي هر څه چې په دنیا کې کېږي ګټه او ضرر دا ټول به د انسان د عقل او د انسان د ذهن تولید وي هغه څه چې د انسان عقل او د انسان د ذهن تولید نه وي هغه د دوی په وړاندې ارزښت نه لري په دې اساس دوی چې کله د علمانیت یا په علم باندې ولاړ نظام خبره کوي نو دوی بیا مشکل د اسلام سره په دې ځای کې لري چې اسلام د علم مصدر او د علم سرچینه هغه د دې ترڅنګ چې د انساني عقل نه هم استفاده کوي خو مصدر او سرچینه څه ګڼي وحی ګڼي د الله جل جلاله هغه کلام ګڼي او د رسول انبیاء علیهم الصلاة والسلام سلسله ګڼي خو دوی بیا دا شی د دې نه کاملا انکار کوي په اسلام کې ارزښتونه داسې ارزښتونه چې هغه د الله له خوا نه راغلي داسې اخلاق چې هغه د الله له خوا نه راغلي وجود لري داسې د علم اساسات چې د الله له خوا نه راغلي دي هغه وجود لري خو د دوی په نسبت باندې دا بیا وجود نه لري نو دغه ځای کې یو غټ اشکال موجود دی چې دوی خو داسې وایي چې نظام باید په علم باندې ولاړ وي خو دا خبره بیا چې د علم سرچینه څه شی ده د علم مصدر ستا سره څه شی ده د معرفت مصدر دی سره نو دوی بیا د معرفت مصدر په کلي توګه همغه د انسان عقل ګڼي نو انسان د دوی په نسبت باندې خدای دی والعیاذ بالله انسان ته د الله هغه مکمل واک ورسپاري او انسان ته هر اختیار د دنیا ورسپاري دغه د اسلام سره هغه بنیادی توپیر دی په دې بنیاد چې دوی سیکولرزم یو علمي خوځښت یا علمي نظام معرفي کوي دنیوي نظام چې معرفي کوي هلته د اسلام سره کاملا متفاوت دی دنیوي نظام د دوی مفهوم دا دی سیکولرزم هغه د انسان د دنیا د جوړونې د پاره کار کوي د دنیا د جوړونې د پاره نو په دې اساس باندې دوی سره ارزښتونه اخلاق او معیارونه ټول هغه دي چې په دنیا کې او د دوی دنیا ته ګټه رسي د دوی دنیا ته ګټه رسي هغه ارزښتونه چې هغه د آخرت پورې تړلي دي هغه اخلاق چې هغه انساني ټولنې د جوړښت د پاره او اخروي دغه د پاره ګټه رسي هغه اخلاق بیا د سیکولرزم په نظام کې هغه مطرح نه په دې اساس دوی د ټولو غیبیاتو نه بیا انکار کوي د هغه څه نه چې بیا هغه په اصطلاح په ظاهر
ظاهر کې او په عاجله توګه باندې انسان ته ګټه نشي رسولی، په عاجله توګه باندې هغه دوی ته مقدس دي، هغې باندې دوی سرمایه ګزاري کوي. اگر که 50 کاله 80 کاله وروستو بیرته همدا خلک بیرته راشي او په خپل زړه فیصله باندې د بطلان کرښه راکاږي چې ولا مونږ اشتباه کړې وه او یا دا چې دا انسان اوس تباه شه، دا زمونږ دغه 50 کاله مخکینیو فیصلو په دغه باندې وه. ځکه چې دوی سره هغه معرفت او هغه سرچینه نشته چې هغه دغه علم ازلي او ابدي وي، او هغه علم داسې وي چې هغه لکه څنګه چې په ماضي باندې علم لري، په حال باندې علم، ټول احوالو باندې د انسان علم لري. داسې سرچینه د معرفت او د علم دوی سره نشته. کله چې داسې سرچینه نشته نو دوی ټول هغه نظام په همدې محدودو په اصطلاح نسلونو باندې دغه دی او په هغې اساس باندې همدغه د محدودو نسلونو ګټې او د همدوی فایدې دوی دپاره اساس ګرځي. بهرحال دې باندې خو تېر درس کې هم څه ناڅه مونږ خبره کړې وه چې سیکولرزم د اسلام سره دغه باندې اړخ نه لګوي. البته د دوی مختلفې بڼې داسې دي چې ځینې بڼې هغه دوی ځان ته معتدل وایي، معتدل سیکولرزم، چې معتدل سیکولرزم عمدتا هغه داسې وي چې کوشش دا کوي چې دین هغه د ژوند یا د انسان د فردي ژوند پورې منحصر پرېږدي او اجتماعي چارې او د ژوند عام نظام چې دی، یوازې اجتماعي او سیاسي چارې نه بلکې د ژوند عام نظام هغه باید د دوی په اصطلاح باندې عقل ته وسپارل شي، انسان ته وسپارل شي او یا د دوی په اصطلاح علم ته وسپارل شي. دا یې هغه د معتدلو خلکو دغه ده. او کوم چې د دوی هغه افراطي سیکولرستان دي چې عموما په دغه کې دوه دغه دی، یو د انګلستان یا د برطانیه سیکولرزم ورته وایي همدغه ټایپ او همدغه نوع ده، او بل د فرانسې سیکولرزم دی. فرانسې سیکولرزم هغه په اصطلاح متشدد سیکولرزم دی چې هغوی اساسا د دین سره د دشمنۍ په کرښه باندې ولاړ دي، او د برطانیه سیکولرزم دا دعوا لري چې موږ د دین سره دشمني نه لرو، خو دین باید هماغه صرف کلیسا پورې منحصر وي، د دې ځای نه پورته لاړ نشي. دا مختلف بڼې، مختلف اشکال د سیکولرزم موجود دي. او د همدغه سیکولرزم یا په اصطلاح د کمونیزم کوم فلسفه چې ده، دا نظام او د نورو اجتماعي نظامونو په اړه او په سوسیالیزم کې او کمونیزم کې هغه بل څه دی. بهرحال هدف مې دا و چې سیکولرزم یوه بڼه موجوده نه ده بلکې مختلفې بڼې، خو په ټولو بڼو کې په حقیقت کې د دین سره دښمني دوی سره اصل ده او د عقیدوي نظام، نظریاتي نظام سره دوی جوړښت نه لري. دا یو جوړښت ده چې په دنیا کې حاکم دی او زیات دغه کېږي. البته دلته نظام چې د حاکمیت دپاره او د نظام د چلولو دپاره د حکومت دپاره ځانګړي انسانان مشخص وي په ټولنه کې، او هغه انسانان په حقیقت کې د الله نمایندگان وي او دغه انسان خبره هغه مستقیما د الله خبره وي. دغه انسان چې کوم شی حلال کوي مستقیما هماغه ده چې الله حلال کړی، کوم شی چې حراموي هماغه ده چې الله یې حراموي. دغه هغه د تیوکراسۍ لنډ او عام او ساده مفهوم دی چې رجال الله د دوی په تعبیر باندې هغه انسانان چې د الله نمایندگان دي، د الله د نمایندگانو حکومت ته تیوکراسي وایي. د الله یا یو لیش یا دوه لیشت ځمکه به ورته ورکړه. یو ځل بیا داسې وشو چې یو شتمن او مالداره سړی ورته راغی، ورته وویله چې خبره داسې ده چې تاسو راته وایئ چې د دې ټول جنت قیمت هم څو دی. نو هغه پاپ خوشحاله شوی چې زه نو سړي سره خو ډېرې دغه دي، هغه ورته ټول قیمت ویلی چې دومره قیمت دی. ویلې بس دا ټول جنت دا پیسې دې درواله او دا جنت ټول ما واخیسته، نو زه چې څوک پرېږدمه دا به هغه سره به دغه ستاسو د لاسه دا خبره ووتله. بهرحال دا هغه غیر انسان لکه څنګه چې د علمانیت او سیکولرزم سره مخالف دی، دقسې د تیوکراسۍ سره هم مخالف دی. په اسلام کې هیڅکله داسې څوک نشته چې هغه ځانګړې طبقه دی د الله نمایندګي وکړي. داسې طبقه په اسلام کې نشته. د اسلام قضیه دا ده چې د ټولو نه هغه ضعیفه انسان چې په ټولنه کې وي هغه که وغواړي چې هغه ځان نه عالم جوړ کړي او د دین د علم دین زده کړي، هغه کولی شي چې د علم دین زده کړي او هغه د ټولنې د ټولو نه ستر عالم وګرځي. زمونږ حتی د تابعینو په دور کې چې تاسو راواخلئ، ستر تابعین چې اوس مونږ د هغوی د نومونو سره ډېر رحمهم الله دا خبرې وایو، هغه ستر تابعین هغه غلامانو، هغه د ټولنې د ټولو نه هغه ضعیفه انسانانو، خو غلامۍ سره سره هغوی علم زده که او د علم په اساس باندې بیا هغه آزاد خلک، هغه د شرف او د کرم او د عزت خلک، حتی د بنو هاشم او د قریش هغه به د دې غلامانو دروازې ته بیا ولاړو، د هغوی د علم نه به استفاده کوله. عطا ابن ابي رباح رحمه الله دا تابعي دی،
تابعي دی هغه په مکه مکرمه کې به چې و نو قریشو او غلام دی غلام او مولا او آزاد شوی غلام د قریشو سرداران به د هغه دروازې ته بیا ولاړو د علم د زده کړې دپاره اسلام دغسې یو مفهوم وړاندې کړی چې دلته انحصار نشته ځانګړې طبقه چې هغه د حاکمیت دپاره خاصه وي هغه نشته اوس په هندویزم کې مسله بالکل واضحه ده هندویزم هغه هم 4 طبقې دي ټولنه په 4 طبقو باندې تقسیموي یوه هغه طبقه ده چې هغه دینی طبقه ده او دویمه د حکومت او د حکمرانۍ طبقه درېمې هغه د کار او د صنعت او د تجارت او د زراعت طبقه ده او څلورمې به خادمه طبقه ده دا 4 طبقې په هندویزم کې دي د هندویزم دا کوم چې کتاب ده کتاب ویداګان دا ویداګان غیر د هغه طبقې نه چې هغه نسلا ذاتا طبقې پورې تړلي غیر د هغه طبقې نه بل څوک ورته لاس نشي وروړی بل څوک یې لوستی نشي بل څوک یې زده کولی نشي دا د هغوی داسې د پاپانو مسله راواخله چې دلته خاص د نسل او د ذات په اساس باندې خلک په اصطلاح د علم زده کوي او مغه د الله د نمایندګۍ تصور دوی سره موجود دی خو الحمدلله زموږ په اسلام کې دا شی نشته زمونږ استاد الحمدلله په دې جماعت کې هر څوک غریب فقیر مسکین هر څوک چې وي د هر د الله کلام زده کوي او هر چا چې ښه زده کړه هر چا چې په ښه عمل وکړه هماغه په ټولنه کې سردار دی او هماغه د ټولنې مشر دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم زمونږ په اسلامي تاریخ کې حتی د حکومت او د حکمرانۍ په چوکاټ کې چې تاسو راوخلی زمونږه د ممالیکو د غلامانو حکومت تیر شوی دی نظام تیر شوی هغوی د صلیبیانو مقابل کې ډېر زیاتې په اصطلاح قربان د قومیت په اساس باندې ولاړ نظام قومي نظام یا د قومیت په اساس باندې نیشن سټیټ چې ورته وایي دا هم تقریبا یو اروپایي پدیده ده دا هم اروپایي پدیده ده دا هم په هغه وخت کې رامنځته شو چې کله د کلیسا په مقابل کې خلکو قیام وکړه خلکو پاڅونونه نو د دې قیامونو د دې پاڅونونو په او د کلیسا ترڅنګ هغه باچاهان چې د دوی سره په اصطلاح سازش درلوده د دوی قومي نظام یو نظریه ځینو فیلسوفانو وړاندې کړې وه تقریبا په 18مه پیړۍ کې وړاندې کړې وه په 1400 تقریبا 48 کې هغوی وړاندې کړې وه چې دا د قومي جوړښتونو په بنیاد باندې حکومتونه او نظامونه جوړ شي خو هغه طبعا کله چې دلته د کلیسا حکومت ړنګ شو دلته اروپا خوره وره شوه د اروپا نتیجه وه چې هلته په اصطلاح د مسولوني په دغه کې په ایټالیا کې په اصطلاح یو فاشست نظام رامنځته کړ دلته هټلر په نازي تصور باندې نازیانو په اصطلاح هغوی په جرمني کې دغه جوړ کړ او دا ستر جنګونه چې په اروپا کې د هغې نه پس شوي دي دا د همدغه قومي جوړښتونو په اساس باندې دغه وه ځکه چې قومي جوړښت کې زیاته هڅه ځکه چې دلته هغه د بقا او د پایښت عناصر وجود نه لري زما هدف صرف د دې تاریخي دغه باندې دا چې بیا خبره اسلامي نړۍ ته متاسفانه په ډېر بد شکل کې راغله په ډېر بد شکل کې راغله اسلامي نړۍ ته همدغه په اصطلاح نیشن سټیټ یا د قومي نظریې په اساس باندې جوړ شوي نظامونه دا د استعمار سره راغله د استعمار سره او دا په حقیقت کې د اسلامي نړۍ د ټوټې ټوټې کېدلو دپاره راغله اروپا چې کله د عثماني خلافت سره په کشمکش کې وه نو د دې کشمکش په نتیجه کې هغوی دې تر په دې اسلامي نړۍ کې دغه واحد او د نظریې او د عقیدې په اساس باندې نظام ړنګ نشي او دا نظام په قومي او په جغرافیایي حدودو باندې تقسیم نشي مونږ دوی سره ډغرې نشو وهلی په همدې اساس اروپایانو د سایکس بیکو چې کومه مشهوره معاهده د هغه معاهدې د لارې دوی هغه سترې امپراتورۍ چې په اروپا کې وي هغه سترو امپراتوریو د اسلامي نړۍ دا رامنځته کړه او ورځ تر بله دا نظامونه متاسفانه زیاتېږي او دا جوړښتونه هم داسې جوړښتونه کړل چې دا جوړښتونه تر اوسه پورې هم هر دوه دولته چې خوا په خوا دي هغه در سره شریک دي نو اوس که دغه جغرافیایي حدود او دا جغرافیایي پولې چې ایښودل شوي دي افغانستان اوس زموږ هېواد دی مونږ اوس په دې باندې ضرور نه ده چې اوس اول شعار دا پورته کړو چې اسلام کې نظریه ده او عقیده ده او مونږ اول باید دا سرحدونه ړنګ کړو نه که زه او ته
په دې قادر شو چې دغه مسلمانانو دپاره چې په افغانستان کې اوسېږي دوی دپاره د الله کلام د الله پیغام د الله نظام په داسې توګه تطبیق کړو چې دوی دپاره هغه سوکالي او هغه ارامي او هغه سعادت چې په اصطلاح الله غوښتلی که دوی دپاره مونږ تضمین کړو نو بیا به د نړۍ بل مسلمان هم دغه پاکستان بل هغه به هم بیا تا ته راځي او تا ته به وایي چې راشه زما دپاره هم دغسې یو نظام جوړ کړه ځکه چې دا ټول مونږ ټول په ټوله کې د استعمار او د استعمار د پاتې شونو د سایسو د هغوی د برنامو ښکار یو او مونږ په اصطلاح دغه لاندې یو نوع استعمار لاندې یو په دې اساس اوس دا ضرور نه ده چې مونږ دغه جغرافیایي مسایل دا مطرح کړو مونږ اوس مکلفیت د همدې افغانستان په اړه ده د افغانستان د خیر دپاره به کار کوو د افغانستان د په اصطلاح سوکالۍ او د خیرازۍ دپاره به کار کوو دلته به د اسلامي نظام د تطبیق دپاره هلې ځلې کوو البته د دې مفهوم دام نه دی د دې مفهوم دام نه ده چې که چېرته د نړۍ په بل ګوټ کې یو مسلمان هغه د ظلم لاندې دی هغه د تیري لاندې دی په هغه باندې تجاوز کېږي زه د دې ځای نه حد اقل اواز هم ورته پورته نه کړم دا معنا نه ده زه د مسلمان په توګه د نړۍ په هر ګوټ کې چې هر مسلمان هغه ځورېږي کړېږي هغه د ظلم لاندې دی نو زه باید من حیث مسلمان اواز دغه دپاره پورته کړم او څومره به چې مرسته ورسره کېږي په کوم حد کې مې چې ورسره مرسته کېږي هغه سره باید مرسته وکړم خو زه د عملي نظام د تطبیق دپاره زما ډګر کوم یو دی همدا خپل جغرافیایي حدود دي دغه نه ده حتی د اسلامي خلافت د راوستلو دپاره هم چې کوم تصور اسلامي حرکتونو وړاندې کړی هغه داسې نه ده چې اسلامي خلافت چې راځي هغه د ګویا یو ځل دا جغرافیایي حدود ړنګ کړي او بعد د هغې نه بیا اسلامي خلافت راولي عموما دا په اصطلاح دا کوم چې دیموکراتان دي یا په اصطلاح غربي خلک دي هغوی د اسلام په اړه د اسلامي خلافت په اړه یو شبهه دا وړاندې کوي چې اوس اسلامي خلافت ممکن نه ده جغرافیایي حدود دي پولې دي دا نه دي ممکن نه دا هدف نه ده اسلامي خلافت دپاره چې کوم تصور وړاندې دی هغه دا دی چې د افغانستان خلک دلته افغانستان کې اسلامي نظام راولي د پاکستان خلک یې پاکستان کې راولي سعودي خلک یې په سعودي کې راولي او بیا د دې ټولو جغرافیایي اساساتو په بنیاد باندې جوړ شوي نظامونه دا په خپل منځ کې د مسلمانانو د سرپرستۍ او د مسلمانانو د قیادت او د رهبرۍ دپاره یا یو داسې یو کنفرانس لکه نړیوال اسلامي کنفرانس په توګه باندې یا داسې یو بلاک نظامي بلاک اقتصادي بلاک سیاسي بلاک جوړ کړي چې هغه بلاک د دوی د هغه کلي مصالحو هغه تضمین وکولی شي اگر که په منطقوي لحاظ د هر چا مصلحت هم جدا وي د هر چا اقتصادي برنامه هم جدا وي د هر چا په اصطلاح نورو مسایل هم جدا وي نو خلافت مفهوم دا دی او دا احیا او د دې راژوندي کول اوس فی الحال کاملا ممکن دي او دا اوس اروپایي ټولنه هلته هم جغرافیایي مسایل خو سره جدا دي که نه د هر چا مسایل جدا دي خو هغوی په خپل نظامي بلاک لري سیاسي بلاک لري او د خپل اروپا مصلحت هغه په ټولو باندې مقدم ګڼي نو اسلام هم د خلافت کوم تصور چې وړاندې کوي دغه تصور دی چې موږ د مسلمانانو د سرپرستۍ دپاره د مسلمانانو د حقوقو د دفاع دپاره او د کومو مظلومو مسلمانانو ته د رسیدګۍ دپاره داسې یو په اصطلاح کنفرانس جوړ شي داسې یو بلاک جوړ شي چې هغه بلاک بیا د دې مسلمانانو سرپرستي او دغه وکړي نو دا مسله شته خو د قومي تصور سره اسلام په ټوله کې جوړ نه دی ځکه چې قومي تصور هغه په دې بنا دی چې خپل قوم په نورو قومونو باندې برتر وګڼه د خپل قوم مصلحت هغه معیار وګڼه هغه څه وګڼه معیار وګڼه هغه څه چې زما قوم ښه وګڼل هغه ښه دي هغه څه چې زما قوم بد وګڼل هغه بد دي دا د اسلام سره اړخ نه لګوي اسلام تصور دا دی چې هغه څه چې اسلام هغه ښه دي هغه څه چې اسلام بد وګڼل هغه بد دي هغه که چېرته زما د قوم مسله یو دود دی دستور دی رواج دی خو اسلام د هغې په اړه فیصله دا کړې چې دا ښه دود نه دی ښه دستور نه دی نو هغه بیا زما دپاره ښه نه دی هغه زه نشم ویلی چې مثلا دغه فلانی کار مثلا زمونږ د پښتنو د 15,000 کلن تاریخ برخه ده او زمونږ د پښتنو دود دی دستور دی نو مونږ دلته اسلام نشو دغه کولی پښتو ماته دا وایي نو زه دا د اسلام دغه دا دی چې اسلام مقدم دی اسلام اصل دی او فیصله او د چا سره ده د اسلام سره ده البته اسلام دا هم نه کوي چې د قومونو دودونه د قومونو کلچرونه کلتورونه هغه کاملا د منځه ویسي هغه کلتورونه هغه دودونه هغه رواجونه چې هغه په اصطلاح د اسلام د اصولو سره په ټکر کې وي هغه ورته وایي چې هلکه دا مه کوه نور د هر قوم دود دستور کلتور هغې سره اسلام نه یوازې دا چې ورسره دشمني نه لري بلکې هغه د هر قوم د کلتور او د هغې د ودې دپاره اسلام مسلمان حوی
ستر امامان څوک دي د صرف ستر امامان څوک دي نو هغه ټول خدمت چا کړی عربانو دا خو لا پرېږده د مغولو د تیرینه چې اسلامي نړۍ بچ کړې ده هغه عجمو بچ کړې ده د صلیبیانو مقابل کې چې ودرېدلي دي عجم